برېښنا په اونۍ کې د غزنی والی حافظ محمد امین عمری او د غور والی ملا احمد شاه دیندوس د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه سره د لیدنې پر مهال یادو ولایتونو کې د روان کال لپاره د برېښنا پرمختیایي پروژو او د برېښنا وضعیت په اړه هر اړخیز بحث وکړ. همزمان با افتتاح یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 100 کیلوولت امپیر در شهر طالقان مرکز تخار برای 2 فابریکه تولیدی صابونسازی و یخسازی برق فراهم شد. د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ تخنیکي کارکوونکو له غزني څخه کندهار ته د برېښنا لیږد پایو څارنې لړ کې له غزني څخه د قلات تر سب سټیشن پورې د ځینو پایو او تجهیزاتو د سار لړۍ بشپړه کړه. کارمندان تکنیکی د افغانستان برېښنا شرکت بر علاوه مراقبت و نظارت از شبکه روند اصلاح و ترمیم تجهیزات را به گونه منظم به پیش برده که تاکنون نتایج قابل ملاحظه‌ای در پی داشته است.